خان قیوم ته خواست کوم چې هغوی راشي او موږ سره خپل نظریه کلام شیر کړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مشرانو ښاغلو کشرانو او درنو مېلمنو ته هرکلی. ډېره مننه د ډسټرکټ یوت آفس سیاست ته د عادل صاحب سابقه یوت افسر عثمان صاحب او تغیث صاحب او د نورو ټولو ممبرانو چې دغه شانې د ښایسته پروګرام یې جوړ کړو. زموږ دغه خدمت او زموږ دغه خپارو ته په درنه سترګه یې وکتله. وخت ډېر نه مېلمانه ناست دي، خبرې به هغوی کوي. شعر دپاره وښیم چې هر خان پکې غریب او غریب خان شي، چې هر خان پکې غریب او غریب خان شي. خدایه دا انقلاب به صفن وکړي، خودکشي کول که هر چا ته آسان دي. نرخ هغه دی چې په سختو کې جرم وکړي. کلام شریف ومه چې خیر دی جیبونه د پیسو نه که خالي ساتمه، خیر دی جیبونه د پیسو نه که خالي ساتمه. شکر دی خدایه چې بیا هم بلا زړګي ساتمه. هغه سړه کوټه کې پټ المارۍ دې یاد شي بچا صاحب، هغه سړه کوټه کې پټ المارۍ دې یاد شي. هغې کې اوس ستا خطونه پخواني ساتمه. او ټیک ده تنها راکوي خو احسان زما دې مني، ټیک ده تنها راکوي خو احسان زما دې مني. خان په ماهون ساتي نو زه هم ورسپي ساتمه. او زه د معیار قایل یم، زړه کې هر څوک نه ځای کوم. زه د معیار قایل یم، زړه کې هر څوک نه ځای کوم. زه چې هر څه ساتم منې به قیمتي ساتم. او دا شعر عادل صاحب ته دې هم ډالوي چې د نن پښتون یم، د نن زمانې ښه خبر یم، د نن پښتون یم، د نن زمانې ښه خبر یم. کور کې ټوپک سره کتاب کې لازمي ساتم. او ته لاړې لاړې بیا دې ونه کړو تپوس چاته کې، ته لاړې لاړې بیا دې ونه کړو تپوس چاته کې. زه دې راوستم جیب کې هغه مات بنګړي ساتم. او ژوند دی سفر ته لږې چلته خو په کار به راشي، ژوند دی سفر ته لږې چلته خو په کار به راشي. یو څو یاران قیمه ځکه ضروري ساتم. ډېره مننه.